د سولناید په وجه باندې پیدا شوی میګنیټیک فیلډ. سولناید څه ته وایي؟ په دې باندې به بحث وکړو او د امپیر لا په مدد سره به موږ دا معلوم کړو چې دغه میګنیټیک فیلډ به څنګه معلومو، په کومو څیزونو باندې پورې اړه لري. نو سولناید یو تار د بجلی راواخله او هغه د یو سپرینګ په شکل کې تاو کا او کرنٹ پکې پرېږده. دې سره دا وشي چې دا کرنٹ چې کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کوي نو دا په دې سولناید کې دننه موجود وي او بهر چې کوم دننه ډېر کمزوري، یعنی میګنیټیک فیلډ یو خاص ریجن ته راګیر شي. نو موږ به په دې باندې نن بحث کوو چې د امپیر لا په مدد سره موږ دا کوشش کوو چې وګورو چې دلته بهر میګنیټیک فیلډ چې کوم دی هغه دونه کمزوری دی چې تقریبا 0 دی، او دننه په دې سولناید کې میګنیټیک فیلډ موجود دی او د هغې معلومات به کوو چې دغه څومره دی، دا میګنیټیک فیلډ څومره دی او په څه پورې اړه لري. د دې لپاره اسانتیا پیدا کولو لپاره به داسې وکړو چې دا سولناید دا کوم سپرینګ چې دلته تاسو ته ښکاري دی به د دې اوږدوالي په حساب باندې یعنی په دې سکرین په دغه کې کټ کو، کراس سیکشن به واخلو. یعنی ستاسو خیال دی دلته کرنٹ په دې پوینټ باندې د سکرین نه بار راوځي، په دې سپرینګ کې راتاویږي او بیا په دې پوینټ باندې سکرین ته ننوځي او دغسې دغه د سکرین کې بل د سکرین نه هغه پلو ته کرنٹ بیا راتاویږي. نو موږ به دا پوینټ واخلو کله چې سکرین نه بار راوځي او دا پوینټ به واخلو کله چې د سکرین کې ننوځي، دا پوینټ او دا پوینټ، دا پوینټ او دا پوینټ. نو دلته موږ ښودلی دي چې دا کرنٹ دلته بار راوځي د سکرین نه، نو دلته م یو ډاټ کړی دی او سرکل، او دلته په دې پوینټس باندې دی سکرین کې ننوځي نو یو کراس مو کړی دی او سرکل. نو دا دغه سولناید دا د سولناید دلته میګنیټیک فیلډ چې کوم دی نو هغې ته موږ بي وایو. بهر میګنیټیک فیلډ چې کوم دی نو د هغې لپاره به اوس رښتینولي کوو. بهر د دې کرنټس په حساب که موږ وګورو نو تاسو وګورئ دا داسې ښکاري چې ګڼ تارونه دي د دې سکرین نه راوتي دي، سمه ده، او هر تار چې کوم دی نو کرنٹ بهر د دې سکرین نه بهر راوباسي نیغه نیغه. نو که موږ د خپله کټه ګوته د هر تار سره کیدو نو بهره چې کوم دی نو د دې تارونو په وجه چې کوم میګنیټیک فیلډ دی په هر پوینټ باندې هغه ګس لاسته دی، سمه ده. او د دې لاندې تارونو په وجه باندې چې بره دغلته کوم میګنیټیک فیلډ دی دا په بل کلر کې جوړ کړو. نو دا خپله کټه ګوته که موږ په سکرین باندې پرپینډیکولر کیدو نو زمونږ ګوتې چې کوم دي نو هغه ښي لاسته تاویږي دلته، نو د دې دغه په وجه باندې میګنیټیک فیلډ ښي لاسته دی. یعنی دا بره تارونه دا تارونه چې کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کوي دا ګس لاسته میګنیټیک فیلډ پیدا کوي، او دا لاندې تارونه چې کوم په دغه پوینټ باندې میګنیټیک فیلډ پیدا کوي نو هغه ښي لاسته پیدا کوي. نو دا دواړه میګنیټیک فیلډ چې کوم دی هغه د یو بل نه سبټریکټ کیږي یا منفي کیږي، صحیح شو. نو دې ته به زه ووایم چې دا میګنیټیک فیلډ چې کوم دی دا د بره تارونو پیدا کړی دی او دا د لاندنو تارونو پیدا کړی لوور، سمه ده. اوس دا تاسو وایئ چې کینسل کیږي، زیرو دی کینسل کیږي ځکه نه چې دا لاندې تارونه د دغه پوینټ نه لرې دي، نو دا میګنیټیک فیلډ کمزوری دی او دا سور میګنیټیک فیلډ زورور دی ځکه چې دغه بره تارونه دغه پوینټ ته نږدې دي. نو اوورال موږ سره بره په دغه هر پوینټ باندې چې کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي هغه ګس لاسته پیدا پاتې کیږي، یعنی دا زموږ میګنیټیک فیلډ دی په دغه ریجن کې بره. لاندې د دې سولناید نه دلته چې کوم میګنیټیک فیلډ دی تاسو داسې رایټ هینډ رول په کار راولئ نو هغه به یې ښي لاسته، صحیح شو. اوس راځئ چې په دې باندې ریښتینولي وکړو چې بهر چې کوم دی نو هغه میګنیټیک فیلډ که دا سولناید ډېر اوږده دي او آیډیل سولناید دي، یعنی دا کوم ولونه چې پکې موږ جوړ کړي دا ښه برابر ټایټ ولونه هم جوړ کړي، دا سپرینګ ښه ټایټ دي، نو بهر میګنیټیک فیلډ به دومره کمزوری چې تقریبا 0 وي.
د دغه لپاره به مونږ اوس رښتینولي کوو. نو دا رښتینولي مونږ څنګه کوو؟ نو مونږ داسې وکړو چې بهر مونږ سره امپیر لا ده او امپیر لا لوپ واړي نو مونږ به داسې وکړو چې بهر مونږ ته پته ولګېده چې میګنیټیک فیلډ ښي لاس ته دی. نو داسې به وکړو چې یو لوپ په واخلو د ریکټینګل په شکل کې. دا یو لار مې واخیسته کومه چې بنده لار ده، یعنې کلوز پاتې دې ځای نه چې زه روان شم واپس دې ځای رالم. او په کومه غاړه باندې مونږ ځو دغه فرق نه غورځوي. مثال په توګه که د A نه زه روان شم B ته لاړم، B نه C ته لاړم او د C نه D ته لاړم او د D نه بیا A ته لاړم، نو په دې لاره باندې زه داسې تاو شم. دغه شی پې وکړو، دا زما ډسپلیسمنټ شو. امپیر څه وایي؟ امپیر وایي چې که په یو کلوز لوپ باندې ته تاو شوې او ورسره دې دا کار وکړو چې B دې راواخیسته په هر پوینټ باندې او د هغې دې د خپلو قدمونو سره یا ډسپلیسمنټ سره ډاټ پراډکټ واخیستو او واپس خپل ځای له رالې، یعنې کلوز لوپ دې پوره کړو، نو د دې ریزلټ به میو ناټ ځله څومره کرنټ نه چې ته راتاو شوې آی. نو تاسو ګورئ بهر چې ما دا کوم لوپ واخیسته دا د هیڅ یو کرنټ نه دی راتاو شوی، نو په دې لوپ باندې د ما سره د ښی لاس چې کوم دی دا د 0 برابر دی، میو ناټ ځلې 0، یعنې په دې ریجن کې هیڅ کرنټ نه دی راوتی یا ننوتی سکرین ته، یعنې دا لوپ د هیڅ یو کرنټ نه دی راتاو شوی، نه دی چاپې راتاو شوی. نو دا ښی لاس خو یې زیرو دی. راځئ نو چې اوس د دې ګس لاس سره خپله چوکه پوهه وکړو چې دا څه وایي. نو دا کلوز لوپ مطلب دا دی چې زه د A نه B ته لاړ شم، د B نه C ته لاړ شم، د C نه D ته لاړ شم او د D نه A ته لاړ شم، نو دا به کلوز لوپ پوره شي. د دې مطلب دا دی چې دا B ډاټ DL چې کوم دا انټیګرل دی دا زه په حصو کې تقسیم کړم، یعنی د A نه تر B پورې په دغه لار باندې انټیګریشن وکړم په دې او B ډاټ DL کلکولیټ کړم، بیا د B نه C ته لاړ شم او B ډاټ DL کلکولیټ کوم ورسره بیا د C نه D ته لاړ شم، دې پوینټ نه دې پوینټ ته. ستاسو خیال دی چې زه لوپ کمپلیټ کوم رو او بیا اخره کې د D نه A ته لاړ شم، یعنی دا شو زما انټیګرل B ډاټ DL د په یو بنده لار باندې. بنده لار مطلب دا کوم ځای نه چې شروع شي او ما هغې ته واپس لاندې دی سرکل مطلب دا دی دلته په دې انټیګرل چې ما کړی. اوس دلته په دې دا انټیګرل ما په حصو کې تقسیم کړم، د A نه شروع شوم او A ته واپس رالم، نو لار بنده شوه، دې نه روان شوم دې ځله واپس رالم. ښه راځئ چې دا اوس څو شو؟ 1 2 3 4 انټیګرل شو. د دې مطلب دا چې دا 4 انټیګرل زه کومه، نو راځئ چې دا یو په یو باندې وکړو. موږ وختي دا په دې سلا شو چې په دې ریجن کې کوم چې د دې سولناین نه ښکته ریجن دی، په دې ریجن کې میګنیټیک فیلډ چې کوم دی که شته، مونږ خو به دا رښتینولي کوو چې دا 0 دی، خو که شته نو هغه دی ګس لاس ته، یعنې میګنیټیک فیلډ په دې ریجن کې ښي لاس ته دی، میګنیټیک فیلډ لاین B. نو یعنی په دې د A نه چې تر B پورې مونږ ځو نو زمونږ ډسپلیسمنټ DL دې ته تاسو ګورئ، DL د A نه چې زه B ته ځم نو DL په هر ځای باندې دا زما DL دی په لاندې پلو دی، یعنی زما ډسپلیسمنټ د A نه B پلو دی په ښکته پلو، دا زما DL دی او B چې کوم دی نو هغه دې پلو دی، دا چې لاین باندې مونږ ښودلی دی. نو د DL او د B ترمنځ د A نه تر B پورې د B هر ځای کې موجود دی، ما خو صرف یو لاین راښکلی دی، صحیح شو. نو د A نه چې تر B پورې زه ځمه د B ډاټ DL د شه په دغه کلوز پات باندې د A نه چې تر B پورې ځمه نو د B او د DL ترمنځ انګل چې کوم دی هغه د 10 درجو دی او د دغو ویکټرو منځ کې چې B ډاټ DL 0 شو، نو دا لومبی انټیګرل هم هله 0 راکوي. ولې؟ ځکه چې کوساین د کوساین چې کوم د 90 ډیګري هغه د 0 برابري،
دا لومبه انټیګرل خو مې دله په دې ارګومنټ باندې مړ کړ صحیح شو نو دا د لومبي انټیګرل ویلیو شو راځئ چې اوس وګورو دا سیکنډ انټیګرل بی ډاټ ډي ال کله چې موږ د بی نه سی ته ځو کله چې موږ د بی نه سی ته ځو ما صاحب نو زمونږه ډي ال چې کوم دی یعنی موږ د بی نه سی ته ځو نو ډي ال دی اړخ ته دی ګس لاس ته دی دا زمونږ ډي ال دی زمونږ قدمونه دی خوا دي او بی چې کوم دی نه هغه ښي اړخ ته دی هغه زمونږ بی دی نو د ډي ال او د بی په منځ کې یعنی بی دی خوا دی دی پلو دی ډي ال چې کوم دی نه هغه دی پلو دی نو د دواړو ترمنځ انګل چې کوم دی نه هغه یو سل او اتیا درجې دی او د کوساین چې کوم دی یو سل او اتیا درجو هغه د ماینس برابري نو د دې دویم انټیګرل نه د ما صاحب موږ سره رااله ماینس د څه په وجه راغلی دی انګل کوساین د یو سل او بیا په انټیګرل کې ما سره پاتې شو بی ډي ال دلته په دې لاندې پوینټ باندې د بی نه سی پورې دې ته به زه ووایم بی 2 او ډي ال د کوم ځای نه د بی نه تر سی پورې صحیح شو یعنی میګنیټیک فیلډ دلته کېدی شي وړوکی د میګنیټیک فیلډ دلته کېدی شي غټي نو دغه ته بی 1 وایي دلته بی 2 وایي مختلفو ځایونو باندې مختلف کېدی شي خدا دویم انټیګرل شو راځئ چې اوس راشو د دریم انټیګرل له د سی نه ډي پورې د سی نه ډي پورې چې زه ځم نو زما ډي ال چې کوم دی قدمونه زما په بره دي بیخي په بره باندې قدمونه اخلم دا ډي ال شو او بی چې کوم دی نه هغه زموږ نښې د ګس نښې لاسته دی نو دلته چې کوم انګل د بی او د دغه په منځ کې جوړېږي هغه 90 ډیګري دی د کوساین د 90 ډیګري د 0 برابري نو دا انټیګرل خو دې ماله 0 راکوي نو دا د دې انټیګرل ویلیو شو 0 دا د دغه انټیګرل ویلیو شو د نیگیټیو سره او دا د دغه انټیګرل ویلیو شو 0 اوس دا پاتې اخیری انټیګرل دی نو دې له راشه دلته زمونږ ډي ال چې کوم دی نه هغه هم ښي لاسته دی دا زمونږ ډي ال دی او بی چې کوم دی نه هغه هم ښي لاسته دی نو د دواړو په منځ کې انګل دا بی دی او په دې پلو کې ډیم دی ډي ال هم دی د دواړو په منځ کې انګل 0 دی نو د دې انټیګرل نه چې ما سره سره رااله کوساین 0 د 1 برابر نو زما سره سره پاتې شو بی 1 او ډي ال کله چې زم د ډي نه تر ا پورې ها ما دا واغسته ما ویل چې میګنیټیک فیلډ دلته د ډي نه تر ا پورې په دغه لار باندې کېدی شي د هغه ویلیو بدلی بی 1 مې ورته وویلې او دلته لاندې چې کوم دی نو د هغه ویلیو کېدی شي بدلی ځکه چې دا پوینټس لري دي د سولناید نه کېدی شي میګنیټیک فیلډ لږ کمزوری باره په دغه پوینټ باندې کېدی شي میګنیټیک فیلډ لږ زوروري ځکه چې سولناید ته نږدې دی نو دغه مې دغه ته بی 1 وویلې دلته او دغه ته مې بی 2 وویلې اوس راځئ چې دغه انټیګرلز وکړو نو دغه صفر خو صفر شو ماینس او دلته موږ سره بی 2 موږ داسې ګڼو چې سولناید ډېر اوږد دی نو د بی نه تر سی پورې چې زه ځم نو زموږ د سولناید د میګنیټیک فیلډ ویلیو بی 1 ده او بدلیږي نه یعنی دا ټول پوینټس د سولناید نه په یو عمره ډسټنس باندې نو بی 2 زموږ د انټیګریشن نه بار راووتو او د بی نه سی پورې چې زه په ډي ال باندې انټیګریټ وکړم نو دغه به دغه بی نه تر سی پورې چې دغه کم سایډ دی د دغه اوږدوالی به شي دا ما یو ریکټینګل اخیستی دی نو زه وایم چې دا سایډ لینګت ال دی دا سایډ هم لینګت ال دی نو د بی نه سی پورې چې کوم دی د ډي ال انټیګریشن چې زه وکړم بی 2 بار راوباسم نو دغه ماله راکړي لینګت ال پلس 0 شو او بیا ورپسې پلس دا بی 1 به چې کوم دی نو د دغه نه بار راوځي او ډي ال چې زه د ډي نه تر ا پورې انټیګریشن وکړم نو دغه لارې اوږدوالی څومره دی ال میټره بی 1 ټایمز ال اوس تاسو ته دا پته ده چې مونږ دا خو شو د امپیر لا ګس لاس یعنی بی ډاټ ډي ال برابري په یو بنده کلوز پات باندې برابري د میو ناټ ځله د څومره کرنټ نه چې دغه لاره راتاو شي دلته خو هیڅ کرنټ نشته په دې ریجن کې نو دا ګس لاس داخلي لاس خو 0 دی نو د دې مطلب دا بی ډاټ ډي ال د 0 برابر دی نو دا ریزلټ د 0 برابر دی اوس د دې نه موږ سره څه نتیجه راوځي راځئ چې وګورو د دې مطلب دا شو چې بی 1 ال ځله ال برابر شو د بی 2 ځله ال
صحیح شو. او دا ساید او دا ساید ما یو هم راغستی دي، نو دا ال د ال سره سر وخړو، دې مطلب دا شو چې B1 برابر شو د B2. خیال مو دی؟ یعنی ما چې کوم اسمپشن کوي چې میګنیټیک فیلډ دلته په دې پوینټس باندې او په دې پوینټس باندې د یو بل نه بدل کېدی شي، نو امپیر لا ماته وایي چې نه دا دواړه یو عمره پکار دي. یعنی میګنیټیک فیلډ چې په دې پوینټ باندې څومره دی هغه په دې پوینټ باندې هم هغه عمره دی B1 د B2 برابر دی. اوس دا پوینټس چې کوم دی نو ما کوم ځای کې اخیستي دي؟ دا خو ما د دې سولناید نه په انفینټي باندې هم اخیستی شو، بې پایه و لرې ډېر لرې مې اخیستی شو، او موږ ته پته چې موږ د دې سولناید نه ډېر لرې لاړ شو نو هلته میګنیټیک فیلډ زیرو وي. نو دا B2 موږ دا پوینټ 2 یا دا B نه تر C پورې چې دا ډسټنس دی دا موږ په انفینټي باندې هم اخیستی شو. نو د دې مطلب دا شو چې موږ یو داسې پوینټ پیدا کولی شو چې هلته میګنیټیک فیلډ زیرو وي. په هر دوه پوینټس باندې میګنیټیک فیلډ برابر دی، په دې پوینټ باندې B1 او په دې پوینټ باندې B2، دا دواړه خپل کې برابر دي. اوس دا دویم پوینټ خو په انفینټي کې دی شي او هلته میګنیټیک فیلډ زیرو دی. نو که په هر دوه پوینټس باندې میګنیټیک فیلډ خپل کې برابر وي او موږ یو پوینټ داسې پیدا کړو چې هلته میګنیټیک فیلډ زیرو دی، نو دې مطلب دا شو چې میګنیټیک فیلډ په هر پوینټ باندې زیرو دی. ٹھیک شو؟ نو بهر میګنیټیک فیلډ زیرو دی. نو ما د سولناید نه لاندې د دې ریجن دپاره وکړو، سولناید ته مخامخ د سکرین نه بار دلته د دغه ریجن دپاره هم سړی کولی شي. نو د سولناید نه ګیر چاپېره موږ دا ارګومنټ په کار راوستی شو. دلته برم چې کوم دی نو تاسو یو رکټینګل واخلئ، نو د هغې نه به تاسو چې امپیر لا ورته اپلای کوئ نو تاسو سره به نتیجه راوځي چې میګنیټیک فیلډ په دې پوینټس باندې چې هغې ته تاسو B1 ووایئ به برابر د میګنیټیک فیلډ په دې پوینټس باندې چې هغې ته تاسو B2 ووایئ، او تاسو به ووایئ چې دا پوینټس چې کوم دي دا خو موږ په انفینټي باندې هم اخیستی شو، هلته به میګنیټیک فیلډ زیرو وي. نو که B1 او د B2 خپلو کې برابر راوځي د امپیر لا په مټ باندې، او تا بیا دا رښتینولي وکړه چې دا B2 خو زیرو هم کېدی شي ځکه چې دغه پوینټس موږ په انفینټي اخیستی شو، نو دې مطلب دا چې میګنیټیک فیلډ په هر پوینټ باندې زیرو شو ځکه چې میګنیټیک فیلډ په هر دوه پوینټس باندې خپلو کې برابر دی. امپیر لا موږ ته صرف دا وایي چې میګنیټیک فیلډ په هر دوه پوینټس باندې خپلو کې برابر دی. نو هغه دویم پوینټ موږ انفینټي ته وړی شو او هلته موږ ته پته ده چې میګنیټیک فیلډ څه ویلیو ده، یعنې زیرو ده. نو د دې مطلب دا چې میګنیټیک فیلډ ویلیو زیرو ده په هر پوینټ باندې. نو دا د امپیر لا په مټ باندې موږ رښتینولي وکړه چې میګنیټیک فیلډ د سولناید نه بار ډیر زیات کمزوری، او کو آیډیل سولناید نو بیا بیخي زیرو وي. د آیډیل سولناید نه مطلب دا دی چې سولناید ښه پوره اوږده دي چې دا سنډې موږ ته نه ښکاري، دا غاړې اینډ لرې اوږد سپرینګ او ښه ټیټ هم یو بل نه تاو هم ټیټ هم ولونه تاو کړي د سپرینګ. نو دغه آیډیل سولناید نو میګنیټیک فیلډ تقریبا بهر زیرو شي. ایکسپریمنټلی هم تاسو کتی شئ که تاسو یو سولناید یا سپرینګ کې کرنټ پرېږدئ او بهر دلته یو میګنیټیک نیډل ونیسئ، میګنیټیک نیډل، نو هغې کې به ډیفلیکشن نه وي، هغه به نه خوځي، ډېره کمه به خوځي. او که دې سولناید کې دننه په دې سپرینګ کې دننه هم ونیوله نو هغه بیا ډېر په توندۍ سره چې کوم دی نو په دې پلو راتاو شي که کوم طرف چې میګنیټیک فیلډ دی. نو ایکسپریمنټ سره سمې خوري. ښه، اوس راځئ دننه وګورو. دا دننه میګنیټیک بهر خو موږ رښتینولي وکړه چې دلته هم زیرو دی، دلته هم زیرو، هر طرف ته زیرو دی. اوس دننه دا میګنیټیک فیلډ چې کوم دی موږ وایو چې دا به نان زیرو وي. نو د هغې یو وجه خو دا ده چې موږ که د رایټ هینډ رول مدد واخلو کوم کې چې موږ ویلیو، نو که موږ یو پوینټ دلته واخلو په دې سولناید کې دننه دلته، نو دا بره وایرس چې کوم دي په دغه کې کرنټ د دغه نه بار راوځي د سکرین نه، نو د هغې نه چې کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کېږي هغه ښي لاس ته دی، بي اپر وایرس چې کوم پیدا کوي BU. او بیا که موږ دا خپله کټه ګوته د دې لاندې وایر سره کېږدو کوم چې سکرین کې دننه ننوځي، نو موږ به کټه ګوته هم په سکرین کې دننه ننوځي، نو زموږ ګوتې به بیا چې کوم دی نو هغه ښي لاس ته تاویږي. نو د دې مطلب دا چې میګنیټیک فیلډ یو بل سره جمع کېږي.
یعنی د بره وایر او د لاندې وایرس په وجه چې کوم میګنیټیک فیلډ دی هغه یو بل سره جمع کیږي نو میګنیټیک فیلډ کمزوری کیږي نه بلکې مضبوطیږي نو موږ دا نشو ویلی چې میګنیټیک فیلډ دننه کمزوری دی دا زورور دی او د خلاستن ځکه ما دا یو لاین راښکلی دی کوم چې موږ ته دا میګنیټیک فیلډ ښي په یو لاین باندې اوس راځئ چې دا معلوم کړو چې دا به څومره وي د دې دپاره چې موږ کوم کنسټرکشن کوو ځکه چې موږ سره امپیر لا ده او امپیر لا لوپ غواړي نو زه به داسې وکړم چې میګنیټیک فیلډ د ښي نه ګس لاسته دی نو زه به یو خاخ واخلم نیغه لیکه واخلم د ښي نه ګس لاسته او یو به بار واخلم خو دا لا اوسه پورې بنده لار نه ده یعنې زه که د دې ځای نه دې ځای لاړ شم په کار ده چې که د دې ځای نه روان شم زه په کار ده چې واپس دې ځای له راشم زه د دې ځای نه دې ځای پورې لاړم نو بیا داسې وکړم چې دا خاخ ورسره ملګری کړم یعنې د دې ځای نه دې ځای پورې لاړم او بیا د دې سولنایډ نه بهر راووتم ان بیا داسې ګس لاس ته لاړم په څې نیغه سیده لیکه باندې او بیا واپس کم ځای نه چې روان شوی یم هغې له لاړم یعنې د بار نه ننوتم سولنایډ ته لار مې واخیسته خو بنده لار مې واخیسته ځکه چې دغه د امپیر له ډیمانډ دی چې تا سره پکار ده چې کلوز لوپ وي نو کلوز لوپ څنګه پکار دی سرکل پکار دی ریکټینګل پکار دی که نه ګډ وډ لار دغه سره د امپیر څه کار نشته هغه وایي چې په هر کلوز لوپ باندې چې ته تاو شوې نو بی ډاټ ډي ایل دې کلکولیټ کو په دغه کلوز لوپ باندې که دغه لوپ شکل هر څنګه وي خو نتیجه به یې دا وي چې دا به د میو ناټ ځله د څومره کرنټ نه چې ته راتاو شوی نو موږ وایي آی انکلوز د څومره کرنټ نه چې دغه ستا دا لار راتاو شوې ده نو اوس دلته تاسو ګورئ چې موږ سره دا په دې هر دا وایر کې چې کوم دی نو کرنټ آی دی نو زه څونه کرنټ راتاو شوی یم یو دوه درې ځله آی نو دا خو درې ځله زما په دې تصویر کې راغی ځکه دا لار ما دونه اوږده واخیسته خو دا خو ما دا لار نوره هم اوږدولی شوه په دې خوا باندې نو موږ وایو چې موږ د میو ناټ ځله ان ځله آی نه راتاو شوي یو ان څه ته وایي څومره ولونه چې زما په دې لار کې راګیر شوي دي یعنې ما دا لار داسې واخیسته راځئ چې دلته په سولنایډ کې واخلم زه له دې ځای نه روان شوم سولنایډ کې دننه په دې لار لاړم داسې لاړم او دلته بیا داسې راووتم د سولنایډ نه بهر او بیا په دې لار داسې لاړم دې خوا او د دې ځای نه روان شوی وم د دې ځای نه او دلته بیا سولنایډ ته واپس ننوتم نو څونه ولونه مې راګیر کړه په دې خوا کې نو یو شو دا یو ول شو یو دوه درې څلور پنځه پنځه ولونه مې راګیر کړل دا ان چې کوم دی نو د مطلب دی څونه ولونه ما راګیر کړل زما په دې لاره کې نو دا خو هر څومره اوږده کیدی شي که نه دا خو موږ سره موږ وایو چې د دې لینګت ال دی دا چې موږ کومه لار اخیستې ده دې ځای نه دې ځای پورې نو دا خو موږ څلورم راګیرولی شو پنځم راګیرولی شو د امپیر خو دې سره کار نشته چې ستا دا کلوز لوپ څومره اوږد دی څومره پلن دی څومره غټ دی دې سره دغه څه کار نشته نو موږ به پکې جنرالي ان ور واچو زما په تصویر کې تاسو ته درې ښکاري درې لوپس راګیر کړي دلته په دې تصویر کې ما پنځه راګیر کړي دي دې ځای نه دې ځای پورې نو د دې ان مطلب دا شو چې څو ځله زه د دې کرنټ نه تاو شوی یم ښه اوس راځئ نو دا خو دا ګس لاس شو د امپیر له نه ښی لاس شو ګس لاس ته راځئ چې لاړ شو بي ډاټ ډي ال په دغه لاره باندې زه به د دې ان روان شمه بي ته به لاړ شمه د بي نه به سي ته لاړ شمه د سي نه به ډي ته لاړ شم او د ډي نه واپس ا ته راشمه نو لار به بنده شي کلوز به شي نو د ا نه بي ته او بي ځله ډي ال پلس بیا د بي نه سي ته او بي ځله ډاټ ډي ال بیا د سي نه ډي ته او بي ځله ډاټ ډي ال او بیا اخیره کې به واپس په ځای له راشم د ډي نه ا ته او بي ځله ډاټ ډي ال صحیح ده انټیګرل مطلب یې سمیشن یا جمع کول او دغسې موږ دا پیسو کې تقسیمولی شو
ښه راځئ چې اوس وګورو دې ته یو په یو لومبی د A نه چې زه B ته ځمه نو راځئ چې بیا رښتینولي وکړو زه قدمونه اخلمه د A نه B پلو نه زما DL هم په دې اړخ کې دی دا زما DL دی او زما B هم په دې اړخ کې دی نو د B او د DL په منځ کې چې کوم انګل دی نو هغه 0 برابر دی کوساین د 0 1 برابر نو دا زما سره شو د A نه تر B پورې صرف B ځله DL ډاټ پروډکټ ختم شو پلس اوس د C نه چې زه B پورې ځمه د C نه چې زه B پورې ځمه نو زه څه مزل په سولونایډ کې دننه کومه او هلته زما DL په لاندې پلو دی او میګنیټیک فیلډ چې کوم دی نو هغه د ګس نه ښي لاسته دی دا میګنیټیک فیلډ دی نو د DL او د میګنیټیک فیلډ په منځ کې د لس کم سلو 90 ډیګري انګل دی نو کوساین د 90 ډیګري انګل خو 0 برابري نو کو سولونایډ کې دننه ما نو میګنیټیک فیلډ شته خو د DL او د میګنیټیک فیلډ په منځ کې انګل چې کوم دی نو هغه 90 ډیګري دی نو د ډاټ پروډکټ په وجه باندې هغه 0 شي کوساین د 90 د 0 برابري کله چې د سولونایډ نه بار راوځم نو DL وسم په لاندې پلو دی ځکه چې زه B نه C ته روان یم خو بهر هم میګنیټیک فیلډ منګه اوس رښتینولي وکړه چې بهر هم میګنیټیک فیلډ 0 دی شته نه سره B خو 0 دی په دې ریجن کې نو B ډاټ DL 0 شو نو دا انټیګرل د B نه C پورې 0 دی ښه اوس راځئ چې د C نه D پورې لاړ شو د C نه D پورې چې زه ځمه نو زما DL چې کوم دی نو هغه دی ګس لاسته دا DL دی خو بهر هم میګنیټیک فیلډ د سره 0 دی نو د C نه D پورې هم سره 0 شو انټیګرل D کار پلاو دی هم میګنیټیک فیلډ د سره 0 دی ها اوس راځي چې لاړ شو د اخري انټیګرل د D نه تر A پورې و د D نه تر A پورې زمونږ چې بهر ما نو میګنیټیک فیلډ 0 دی DL خو په بره دی دا قدمونه اخلمه ډیسپلیسمنت دی خو میګنیټیک فیلډ د سره 0 دی بهر نو دا B ډاټ DL خو دلته 0 شي چې بهر هم دی خو په دې لاره چې زه ځم د D نه تر A پورې نو زه بیا څه وخت پس میګنیټ دغه ته ورننوځم سولونایډ ته یعنې دلته بیا سولونایډ ته ننوځم دننه میګنیټیک فیلډ 0 نه دی خو DL په بره دی یعنې دا زما قدمونه یې په بره باندې ځکه چې زه د D نه A ته ځم او B چې کوم دی نو هغه مونږ ته پته ده چې هغه ښي لاسته دی نو د دواړو تر منځ چې کوم انګل دی هغه بیا د 90 ډیګري دی نو کوساین د 90 ډیګري 0 نو دا اخري انټیګرل خو دی په دغه رښتینولۍ باندې 0 شو سمه نو دا ټول لوپ انټیګرل چې ما دلته وکړو دا پوره لوپ باندې انټیګرل نو دا لوپ انټیګرل ما په 1 2 3 4 حصو کې تقسیم کو یو ایسي چې کوم دی نو نان زیرو ریزلټ راکو باقي 0 دی نو دا دې شو برابر شو 0 plus 0 plus 0 هو 0 شو او B دننه چې کوم دی هغه ته مونږ B ویلې دی او په دې لار باندې مونږ وایو چې دا هغه قیمت 0.9 بل پوینټ پورې B یو ویلیو ده نو دا B مونږ د انټیګرل نه راایستې شو او د A نه تر B پورې چې زه DL واخلم نو دا به دغه لارې اوږدوالی شي او هغې ته مونږ L ویلی ده دا به شي B ځله L دا لومبی انټیګرل دی B ځله L شو او دا 0 plus 0 plus 0 نو خو 0 شو نو دا شو BL دا پوره انټیګرل دی برابر شو د B ځله L او دا B څه شی دی دا ښکاره خبره چې دا دغه دننه میګنیټیک فیلډ دی دا کوم چې په سولونایډ کې دننه دی په هر پوینټ باندې B نو دا B مونږ پیژنو چې دا په سولونایډ کې دننه چې کوم میګنیټیک فیلډ دی هغه دی اوس دا د امپیر ګس لا شو نو B ځله L برابر شو دا سایډ د امپیر لا دا سایډ دا شو B ځله L دا برابر شو د میو ناټ ځله N ځله I نو د دې مطلب دا شو چې د B لپاره به اوس موږ دا ایکویشن رونکو سالو وکړو نو د دې نه موږ سره راشي B خو B موږ ته پته لري چې B څه وایي B په سولونایډ کې دننه چې کوم میګنیټیک نو د دې ځای نه چې زه B لپاره سلیوشن راوباسم نو B برابر دی د میو ناټ ځله N ځله I او په L باندې ویشلی اوس دغه ولون N څه شی دی د ولونو تعداد دی
د ولونو تعداد دی او په ال باندې چې وویشو نو دې ته بیا وایي د ولونو تعداد په هر میټر کې یعنی نمبر اف لوپس پر یونټ لینګ. نو یوزولي خلک دا داسې لیکي میو ناټ ځله وړوکی ان ځله آی او وړوکی ان چې کوم دی دا خلک وایي چې دا نمبر اف لوپس پر یونټ لینګ دی. په دې سولنایډ کې څومره ټول لوپ ولونه دي هغه د هغې تعداد او د دې سولنایډ په اوږدوالي باندې وویشه نو دا شو نمبر اف لوپس پر یونټ لینګ. صحیح ده. راځئ چې یو مثال نو دا د سولنایډ میګنیټیک فیلډ شو دننه په سولنایډ کې بهر د سولنایډ نه دا زیرو دا مونږ رښتینولي وکړه. د مثال په توګه که زه یو سولنایډ واخلم سپرینګ مې واخیسته او په هغې کې کرنټ ور پرېږدم او کرنټ چې مې ور پرېښود نو هغه دی 2 امپیر کرنټ او دا سولنایډ چې کوم دی نو دا داسې دی چې په ده کې په هر میټر کې یعنی د ما ټایټ دا ولونه تاو کړي دي سپرینګ په شکل کې او که د زه 1 میټر فاصله واخلم 1 میټر اوږدوالی واخلم نو ما ته پته ده چې په ده کې 300 ولونه دي. نو زه وایم چې 300 وړوکی ان چې کوم دی نو هغه 300 دی یعنی په هر میټر کې 300 ولونه دي دومره ټایټ مې تاو کړی. نو په دې سولنایډ کې به څومره میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي. نو ته دا ورته وایي چې د رښتینولي خو دا وه چې بهر به میګنیټیک فیلډ زیرو وي بهر د دې سولنایډ نه هغې باندې هم موږ رښتینولي کړي خو د دننه میګنیټیک فیلډ چې کوم دی هغه موږ ته پته ده چې هغه موږ څنګه معلوموو. موږ معلوم کو هغه برابري امپیر لا باندې خواري وکړه او هغه برابري د میو ناټ ځله په دې کې څومره ولونه دي په هر میټر کې او ځله په دې سولنایډ کې څومره کرنټ روان دی. نو میو ناټ چې کوم دی نو هغه د 4 پای ځله لس طاقت منفي وشو او دا ولونه موږ راکړی شوي دي چې دا 300 دي او په ده کې چې کوم کرنټ روان دی په دې سولنایډ کې آی هغه دی 2 امپیر نو دا به 2 شي. نو د دې نه زموږ سره ریزلټ راغی 2 ځله 300 دا 600 شو 600 او په 4 کې ولا ضرب ورکه نو 400 ځله پای ځله لس طاقت منفي 7. نو راځئ چې دا پوینټ د دې ځای نه راوخوځو دې ځای ته دې ځای ته دې ځای ته نو دا دې شو 2.4 ځله پای ځله لس طاقت نو چې پوینټ هم دې خوا راوخوځو نو د لس طاقت به ور اوچت کړو نو دا موږ خوځو 1 2 3 ځایه نو دا به 3 ځله ببره بوځو نو دا به شي -4 ټسلا. صحیح شو. اوس راځئ چې یو بل مثال واخلو. د مثال په توګه موږ له څوک یو سولنایډ راکړي یو سپرینګ او راته ووایي چې دا سپرینګ چې کوم دی دا 10 میټره اوږد دی دې ځای نه یعنې ټول اوږدوالی 10 میټره دی او په دې کې ټول ولونه چې کوم دي نو هغه 0 دي ټول ولونه دا د ټول اوږدوالی دی او په دې کې ټول ولونه چې کوم دي هغه 0 ولونه دي. دا ما غټ ان ولیکو 0 ولونه یعنی دا ولونه دا لوپس یې څه ته وایي دا پکې 0 دي. نو ته ما دا ووایي چې په دې کې دننه څونه میګنیټیک فیلډ پیدا کړي. د بهر میګنیټیک فیلډ څوک نه غواړي ځکه چې هغه الموست 0 وي بهر دلته هم 0 دی دلته هم 0 دی نو دننه په دې کې څونه میګنیټیک فیلډ پیدا کړي د هغې لپاره موږ سره موږ ایکسپریشن پیدا کړو. نو دننه دا میګنیټیک فیلډ چې پیدا کېږي په هر پوینټ باندې بي دا برابري د میو ناټ ځله وړوکی ان ځله آی. نو ته بیا دا پوه شو چې په دې کې څومره کرنټ دی نو ته ووایي چېرې په دې کې ما پرېښی دی یو کرنټ 3 امپیر ته ما ته ووایي په دې کې څومره میګنیټیک نو دا وړوکی ان څه دی ته به وایې چې دا میو ناټ خو 4 ځله پای ځله لس طاقت منفي 7 دی دا خو د میو ناټ ویلیو شوه. وړوکی ان دا شو ټول ولونه 0 او د ټول اوږدوالی 10 میټره دی نو وړوکی ان دی برابر شو 0 ټول ولونه دي او د دې په اوږدوالي باندې وویشه په 10 نو دا دی وړوکی ان یعنی د نمبر اف لوپس پر میټر. او بیا په دې کې کرنټ چې کوم روان دی هغه دی 3 امپیر نو په دې کې به په هر پوینټ باندې دننه چې کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کېږي به دومره وي. دا دې سره ختم شو دا دی شو 12 ځله پای او لس طاقت 2 شو 100 او لس طاقت -10 طاقت -15
ټیسلا. دومره میګنیټیک فیلډ به په دې کې دننه پیدا کېږي. په هر پوینټ باندې که ستا دا سولناید 10 میټره اوږده دي او په دې کې ټول ولونه چې کوم وي نو هغه 1000 ولونه وي، نو په دغسې سولناید کې به تاسو سره دومره میګنیټیک پیدا کېږي. دومره دا په دې کې دا صحیح اگزیکټ رزلټ به نه وي، ځکه چې مونږ ویلي چې دا ایکسپریشن چې کوم دی دا د آیډیل سولناید دپاره دی چې سولناید ډېر اوږده دي او ولونه هم پکې ښه ډېر چې ښه ټایټ تاو شوي، نو بیا د هغې دپاره دا رزلټ دی. خو په حساب کتاب کې به دونه غټه غلطي نه وي. نو دا زمونږ د سولناید سټډي شوه. نو هیله لرو چې تاسو به په دې باندې سرونه خلاص شوي او را روان دغه کې به مونږ بیا یو انفینټ شیټ واخلو د کرنټ، او زمونږ مطلب دا دی چې د امپیر لا بار بار په کار راولو چې تاسو د امپیر لا استعمال باندې پوه شئ په بعضې حالاتو کې. که خیر دغه به بیا وکړو.